الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لتفسير بآخرين درس کې منګه سورة آل عمران کې لګیاو او په سورة آل عمران کې یوصل شل نمبر آیت ته رسیدلیو. من به یوصل 20 نمبر آیت نه د الله په توفیق سره شروع کوو. په دې اخرنی آیتونه کې الله سبحانه تعالی مؤمنانو ته د نصیحت کړو او د خبرو ته بیان کړو چې رازدار به په خپل دشمنانو کې نه نیسي، ځکه چې د يهود او نصارا د مشرکین په هغه څه خوشاليږي چې تاسو ته تکلیف دررسي او تاسو سره محبت کوي. الله یې تاسو سره محبت نه کوي، حالانکه تاسو په ټولو کتابونو باندې ایمان راوړی او هغه په ټولو کتابونو ایمان نه راوړي. که تاسو ته مصیبت درورسي هغه به خوشحاليږي، که تاسو ته نعمت درورسي نه هغه به خپکیږي. خو الله بیا وایي چې صبر کوئ او په ځان کې تقوا پیدا کړئ. کله چې په تاسو کې صبر او تقوا وي نو د هغوی د چلونه او د هغوی د منصوبې د تاسو ته نقصان نشي دررسولی. د دې یو سل 20 نمبر آیت نه الله سبحانه وتعالی د جنگ احد او بدر په باره کې خبرې کوي او مقصد به بدی کې دی چې الله سبحانه وتعالی دا خبره بیانوي چې کله تاسو د قوانینو د الله د احکامو لحاظ وساتو نو الله به تاسو سره مدد کوي، لکه څنګه چې د بدر په غزا کې تاسو سره مرسته کړې وه. او چې کله تاسو سره د خبرو پابندي ونه کړئ نو تاسو ته به داسې شکست ملاویږي لکه څنګه چې د احد په غزا کې ملاو شوی. او دا قانون دی د همیشه دپاره، د همیشه دپاره دا قانون دی چې څوک د الله د دین مرسته کوي او د الله احکام په ځان لاګو کوي او مني الله یې مرسته کوي، او چې څوک پابندي نه کوي الله ولا شکست ورکوي. بیا به الله سبحانه وتعالی د احد د جنگ د شکست وجوهات بیانوي او منګه تفصیلی سیرت نشو بیانولی د جنگ بدر او د جنگ احد. هغه موږ ځان له د سیرت په درسونو کې بیان کړي هلته واورئ. او دلته به الله په دې روان آیتونو کې اسباب بیانوي چې د څه د لاسه مسلمانانو ته شکست ورسېدو، ولې هغوی ته شکست میلاو شو. د احد دا جنگ چې دی نو دا د شوال په میاشت کې شوی د خالی په ورځ عبد الله بن ابي بن سلول او دې نورو مشرانو دا مشوره رسول صلی الله علیه وسلم ورکوله چې جنگ لنزو بهر ته، خو موږ په دې مدینه کې یو که دشمن راغی موږ به دفاع کوو. نو د مؤمنانو مشوره په یو نیت ته، د منافقانو مشوره په بل نیت ته. منافقانو مشوره خدای چې جنگ نه ځان پټوي، مؤمنانو ته به دې کې خیر ښکاري چې بهر ته اوس نشي وته. او مشرکین ډیر سخت غوسه کیو او غوي چې موږ به بدل اخلو د جنگ بدر، ځکه چې بدر کې الله سبحانه وتعالی کافران دي ذلیل کړي او یا کسان د غوینه وجل شي او یا قیدیان شي ذلیل واپس تلو. نو دا هغه وخت نه د احد د جنگ پورې دوی به د مالونه جمع کول چې به دی باندې غټ جنگ کو د مسلمانانو خلاف. رسول الله ته پته ورغلی چې هغوی دې د جنگ اراده کړې ده. نو بعضو دا مشوره وکړه چې یا رسول الله موږ به په مدینه کې یو هغوی چې رالو به دفاع به کوو. بعضو دا مشوره وکړه خصوصا کوم چې هلکانو او ځوانانو هغوی یا رسول الله دلته کېناستو ته ضرورت نشته، میدان ته وبس یوځو. نو د رسول الله صلی بیا دغه مشوره خوښه شوه چې میدان ته وبس یوځو. او دغه جنگ دی چې مسلمانانو ته به دې کې ډېر غټ نقصان ملاو شوی او یا کسان ته شهیدان شوي چې په هغې کې د رسول صلی تره حمزه رضی الله عنه هم دی او نور اوچت صحابه کرام. او دا هغه جنگ دی چې رسول صلی په دې کې 2 زغرې اچولې وي، جنگ سخت. او رسول صلی چې د کور نه وتو 2 زغرې واچولې، یعنی رسول ته پته و چې جنگ به ډېر سخي. د هغوی کسان 3,000 دي، دې مسلمانان 1,000 دي. په دې 1,000 کې د 300 کسان به د عبد الله بن ابي بن سلول منافق را واپس کړي د لارې نه، پاتې 200 کسان شو. نو 200 کسان په مقابله د 3,000 کې بیا به هغه مخ ته ان شاء الله
خبرې ته اشاره کوي چې رسول الله سلام په غرب باندې کسان کېنولي 50 او هغوی کې 40 چې دی راکوشو لس پاتې شو. د عید له مسلمانانو ته ډېر تکلیف ورسېدو. نو رسول الله سلام د عایشې رضی الله عنها د کور نه راووتو او بیا صحابه کرامو له د جنگ ځایونه تیارول، مورچې. رسول الله به د جنگ نه مخکې صحابه کرام ټول پوهه کول چې داسې به کوئ داسې به نه کوئ. او رسول صلی الله علیه وسلم هغه انسان دی چې د اوسه پورې د تاریخ هغه ته حیران دی چې دغه انسان الله ناشنا حکمت، سیاست، ناشنا لیډر، ناشنا کمانډر، ناشنا مجاهد هغه، حالانکه هغه ټکی سبق نه ویلی، خپل نوم لیکل ولم نه ورتلو، نور لوستل ورته ټول د الله رحم او کرم. اوس د بچایان که ډېر تعلیمونه کړي دي او ټکنالوژي ده او که هر څه دي، خو د هغه په شان سیاست، د هغه په شان سوچ، د هغه په شان فکر د مور له داسې بچی نه یې راوړی چې وبې کړي. نو رسول الله وسلم یو تجربه کار انسان و. هغه د صحابه کرامو نه به یې مشورې اخیستې بعض ځایونو کې چې تاسو دلته څه وایئ، دلته به ناسته غوره نه به یې غوره، دلته به مورچه برابري نه وي. رسول صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو له ځایونه برابرول الله سبحانه وتعالی دغه خبره کوي په دې روان آیت کې: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. او کله چې سحر وختي وته ته د خپل کورنا تیرول ته د مؤمنانو د پاره زینا د مورچو د پاره د جنگ کولو. والله سميع عليم. او الله اوریدونکې پوهه دی. اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا. کله چې اراده وکړه دوه ډلو ستاسو نه چې کمزوري ښکار کړي. والله وليهما. او الله مددګار د هغوی وعلى الله فليتوكل المؤمنون. او خاص په الله باندې توکل کوي مؤمنان. کله چې په لاره کې عبد الله بن ابي بن سلول جاخه واچوله، دا منافق سړی دی چې یو باندې جوړ کی جنگ جوړ کی. اوس دې څومره خبيث انسان دی چې دومره غټ جنگ ته وګوره، دې په لاره کې کسان واپس کینو، بیا خو مدینې نه مرازه 300 کسان سره واپس کړو. رسول الله زموږ خبره نه مني او د لکانو خبره مني او د کشرانو مني. ما ورته وویل چې بهر ته نه وځو. دا خبرې شروع کړې او جنګ سټارټ کړو. 300 کسان ځان سره واپس کړو. په دې کې دوه ډلې د دوی نه علاوه د مسلمانانو ډلې وي، یو بنو سلمه بل بنو حارثه. کله چې دی عبد الله بن ابي بن سلول دا خبرې وکړي، او قران کې الله دا خبره کړې چې منافقانو جيب ډېری تیزي، نو هغه ډېری دي چې خبرې وکړي چې بسړي باندې به اثر کوو. نو د دوه ډلې چې دي دوی اراده کوله چې موږ واپس ځو، لکه الله چې دې کوي اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا. کله چې اراده وکړه دوه ډلو ستاسو نه چې کمزوري ښکاره کړي. والله وليهما. الله مددګار د هغوی، الله هغوی واپس مضبوط کړ. او دغه سوچ او د وسوسې د هغوی د زړونو نه وویستې، هغوی د مسلمانانو سره لاړو. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. او یقینا مرسته کړي و تاسو سره الله په بدر کې، او حال دا چې تاسو لګوي کمزوري وي. بدر جنگ بدر طرف ته الله اشاره کوي. الله اکبر. الله دې ته یوم الفرقان ویلې، هغه ورځ چې د حق او باطل په منځ کې فرق راغله. اولنې جنگ د کفر او د اسلام په منځ کې هغه دغه جنگ. صحابه کرام 314 او هغوی 1000 کسان او اسونه وسرم دي او خان وسرم دي.
او دې نه یو څو کسان مته استبول کې چې سیرت موږ نشو بیانولې ځکه چې یوازې د جنگ بدر سیرت بیانونو درې څلور درسونه کې دا بیانې او دا رسول سم دې لپاره وته چې د ابو سفیان قافله هغه راټینګه کی هغه سامان راوړو الته چې مکی مشرکین خبر شو هغه د جنگ د پر راوته دا مسلمانان د جنگ په اراده نه وتی خو جنگ وته اچانک جوړ شو او الله دا غوښته دا برش ان شاء الله په سورة الانفال کې الله وی ما دا غوښته چې دوی مخامخ شو جنگو کې یو طریقه جوړه شو نو دلته د مدینې نه ډیر کسان نو تری 300 لسوت ځکه چې هغه چې قافله و درو سامان ته اخلو نو ډیر پر دوه کسان ته څه ضرورت دی 300 لسور دي چې ورلو جنگو نو بیا خدای دې زمریو چې د خوا کسان نو چې جنگ نه واپس تختیدو الله وی مستا سمرسته کړي و د بدر په میدان کې د بدر په جنگ کې ذکر تاسو کمزوري وي فاتقوا الله لعلكم تشكرون نويري قيد لنا ددير براج تاسو شكر گزار شيء إذ تقول للمؤمنين كلچوتا مؤمنان تا ألن يكفيكم أي كافين دستا سدفارا أن يمدكم ربكم تمددو كتاسو سرارم ستاسو ب3,000 من الملائكة منزلين پدری زرا ملائکو چرا کسکڑی شوی بی بلا او ان تصبروا کچرت صبر کو تاسو وتتقوا ویردید اللانا ویأتوکم من فورهم او رابشی دوی تاسو تا جوش قبلنا هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة دغه دې مرستبو کی تاسو سره رب تاسو په 15,000 ملائکونه مسومین چې نخبه لګولې د جنگ بدر په میدان کې وی پیغمبر ته چې مسلمانانو ته چې الله بدرې زره ملائک راوړي دغه دې وګور الله 15,000 را لېږي کله چې د انسانان د الله دین مرسته کوي نو الله هم دغه به ناشنا مرسته کوي ملائک الله را کوز کړو او په جنگ بدر کې ملائک ګوره جنگ کړي بخپله تر دې چې صحابه کرامو حیرانو چې رسقي سره ناشنا خلک پکې مونږ جبريل عليه السلام بکیم را کوشیو و ملائکو کی چکم مشر اغم پا میدان جهاد کی لگیو خودلتا یو مسئله دا رابش انشاءاللہ پا سورة الانفال کی سورة توبه کیم دی جنگونو تا اشاره دا خالتا دا خبر دا چی اللہ ہوئی چی زر ملائک بزدر لے گا دلتا 3,000 ذکر کرو بیائی 15,000 ذکر کرو نو دا سنگا جواب داغی دا دے چی اصل ملائک چی کم اللہ را لے گلی وغزرو ولی ذکر چی کافرانو تعداد سو اغزرو زر ملائک اللہ را کس کرو کل چی دا ملائک دا انسان شکل اختیار کی نو بیا بکی دا انسان امر زوری بیا غزیت زور ختم شی دیسو چی اللہ یو ملک راولی کی بخپل اصلی شکل کی دا عرص ختم ہولیش خو چې کله الله ملائکو ته د انسانانو شکل ورکی نو بیا په دوی کې د انسانانو امر زوري نو د زرو ملائکو په مقابله کې زر کافران دي یا د زرو کافرانو په مقابله کې زر ملائک دي په دې منځ کې د افواه خوره شو د کافرانو د طرف نه چې نور 2,000 کسان زمونږ را روان دي سور روان دي 2,000 کسان نور روان دي او تاسو مضبوط شي د خپل کسان ته د خبر مسلمانانو اوریدا نیو خو 314 کسان د ضرب مقابله کې 2,000 نور روان دي او 3,000 شو الله خپل پیغمبر ته موږ هم 3,000 ملائک درولې بیا مخې ته خبر روانو نو خبر به کې دا جوړ شو چې نه 3,000 نه دي 15,000 کسان نور روان دي مسلمانانو دا خبر اوري چې 15,000 کسان راځي
او موږ د جنگ په اراده هم نه وروتي سړی جنگ په اراده راوځي چې د پوره اصلاح ځان سره راوړي او موږ د جنگ په اراده نه وروتي الله وحی راولېږلو 15 به درولېږو نو کله چې د مشرکانو ته د مرسته راغلی نه د امداد نه دی راغلی ځکه چې دوی سره لوزونه کول چې کله هغه خبر شو چې مسلمانانو ته فتح ملو شو هغه وتښتېد او خپل امداد یې راونه لېږو نو دا 3000 او 15000 ملایکو راکوز نشو ځکه چې راکوزېدو د ضرورت پاتې نشو نو 100,000 ملایک راکوز شوي دي زر راکوز شوي دي جنگ دپاره او جنګ یې کړی 3000 او 15000 الله لوز کړو که دوی راشي نو تاسو غم مه کوئ زموږ دا ملایک درته ډېره کمه دې سره به انشاءالله د اشکال ستاسو له ذهن نه وځي وما جعله الله إلا بشرى لكم او ندی ګرځولې د ملائکو درلېږل الله مگر زیر ستاسو دپاره ولتطمئن قلوبكم به او د دې لپاره چې مضبوط شي زړونه ستاسو وما النصر إلا من عند الله او نه دی مدد مگر خاص د الله د طرف نه دی العزیز الحکیم چې غالب حکمت والده يتير شويات كلا سوي ب5000 من الملائكة مسومين 15000 ملائك برازيل جنگ نخي لګولي ودا ملائكو د انسانانو بشان خ اقشن جنگيدو سبحان الله رسول صلی الله علیه وسلم کی وی جبريل او میکائیل عمره کو شوی دی وی دا جناشنا مرست الله دی مؤمنانو کغه په دې شرط کله مؤمنان د غیر دین مرسته کوي او د الله لپاره ځانونه قربانه ول الله سبحانه وتعالى دغه حفاظت کو ليقطع طرفا من الذين كفروا دې لپاره چې تباکی او برخه دا کسانو نه چې کفر کړي او يكبتهم يا بزللك يا غوي فينقلبوا خائبين نو واپس بشي دوی نا امید کونکي الله دې پر مل ملائکه لګیلو ليس لك من الامر شيء نشتي استاسر ذكر دوينا هس اختيار او يتوب عليهم ترديب رجال بتوب قبولك دوي او يعذبهم يا بعذاب وركدويتا فانهم ظالمون يقينا دوي ظالمان دي د وحود د جنگ نورسته مشرکان د رسول سم خاطرلو او یا کسان د ځان سره بوتلو د ایمان درولو په بانه باندې دروغ رسول سم ته وی چې دی بوتلو د ټولي په یو ځبانه شهیدان کړو هغه سره رسول سم ډېر درمن شو نو د سحر په منځ کې به هغه ته خیری کول او نوم به غستو چې الله پلانی او پلانی دی قبیلو د عرب په دوی باندې لعنت راولېږي الله د آیت نازل کو چینه ته دې سموه ول الله ته پدې چې دې کو دې څخه خلک چې هغه مسلمانۍ ځکه بعض روایتونه کې دا راځي چې د خلکو به ورسته توبه وستي او الله دغه توبه قبول کړي ځکه ته الله وی چې دوی نمونه ما اخلا رسول صلی الله علیه وسلم غستو لکه حارث ابن هشام سهيل ابن عمرو صفوان ابن اميه په دوی لعنتونه نمونه به غستو الله ته نمونه مالا او د الله کار کې دي چې توبه قبول کړي او کې دي چې عذاب ولورکي دې ځکه دا فائدہ شو چې الله پیغمبر ته وستا په لاس کې څه اختیار نشته اختیار ټول د چا په لاس کې دی د الله سبحانه وتعالى په لاس کې فإنهم ظالمون يقينا دوی ظالمان دي ولله ما في السماوات وما في الأرض او خاص د الله په اختیار کې دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی هغه څه چې په ځمکه کې دی یغفر لمن یشاء ويعذب من یشاء بخانه کوي چاته چې وغواړي او عذاب ورکوي چاته چې وغواړي والله غفور رحیم او الله بخانه کوونکی رحم کوونکی يا أيها الذين
تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا مخري سود دوچندا واتقوا الله لعلكم تفلحون او ویریږئ د الله نه د دې لپاره چې کامیاب شئ. دې ځای نه الله سبحانه وتعالی د مسلمانانو لپاره اقتصادي نظام بیانوي. وی که تاسو اقتصادي نظام برابرول غواړئ نو په ملک کې به څه ختموي؟ سود به ختموي، بیا به ستاسو معاشره برابري. اتلس قوانین بیا الله بیانوي چې د دې سره کافرانو له انسان شکست ورکولی شي. د مسلمانانو د ترقۍ اسباب دي، تربیت پکې د مسلمانانو پروت دی. الله وی ایمان والو مخری سود دوچنده د سود په باره کې خبرې موږ په سورۃ البقره کې کړې. دوچنده مطلب ډیر او دا په دې چې د عربو د عادت چې لک سود به نه غستو بلکې ډیر سود به غستو. او دا غوی د طریقو د جاهلیت په زمانه کې چې چاله به قرض ورکو موده به پوره شو نو قرض والا ته چاله چې ورکړه ته پیسې راک. هغه نه ما سره پیسې نشته نیټه لګ وګده کا وی چې وګده میکړه نو بیا پیسې هم ډیریږي. نن سبا د بس خلک د چل کې چا سره نیټه کې دي پیسو بیا وخت پوره شو باغ باندې حالات دي سره غلي چې پیسې نشور کې دوی زبر ته پیسې ډیر کوم دا ګوره سود دی. كم اتفاق شوی دا اتفاق به. واتقوا النار التي أعدت للكافرين او ویریږئ د ورنا هغه چې تیار کړی شوی دی د پاره د کافرانو. واطيعوا الله والرسول او تابعداري کوئ د الله او د رسول لعلكم ترحمون دې د پاره چې پتا سو باندې رحم شي. دا الله سبحانه وتعالی ټول اسباب بوز بیانې د ورنه د بچ کېدو په کافرانو باندې غلبه د حاصلولو لپاره. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم او تهدی کوي بخانی ته د طرف درب استاسنا. وسارعوا تهدی کوي یو بل سره مقابله کوي د یو بل نمخ کې شي. دا د مسلمان طریقه ده چې د آخرت په کار کې مقابله کوي، دنیا په کار کې مقابله کول دا د دنیا پرستو کار دی. او کوم چې د آخرت بچی دي نو دا غوي کار د دې سره چې زمانه په دینداري کې څوک مخکې نشو زره ټول نه مخکې الله وی تادیو کوي دیو بل مخ کې شی مقابله کوي د الله بخانی ته. وجنة او جنت عرضها السماوات والارض چې پلنواله دغه اسمانونه دی او زمکه ده. پلنواله د جنت هغه د زمکه او اسمان په اندازه لري. اعدت للمتقین تیار کړی شوی دی د پاره د متقیانو. دا فائدہ موږ ذکر کړو په سورۃ البقره کې چې جنت او جهنم دا اوس موجود دي. ځکه دې ذکر الله سبحانه وتعالی تیار کړی شوی دی. اعدت خدای سوق دی تقوادار خلک او سړي زړه کې درش چې دومره غټ جنت ته پلنواله د غیر اسمان او د زمکه په اندازه دی نو ارمان چې د ماتم ملو شو. الله وی کده جنت په کاری نو د روان صفات په ځان کې راولي. اسدي الذين ينفقون في السراء والضراء هغه کسان دي چې خرچ کوي په خوشالۍ او په تکلیف کې. في السراء په خوشالۍ او په مالداري کې مال لګي، والضراء په تکلیف کې په مرض کې په غریبۍ کې خرچې کوي. دا د مؤمن شان دی. دا بس په دې انتظار نشي چې کله به الله زمانه کروڑپتی جوړي جو بیا به سور کم د الله بلار کې کله څه د زری د لک څه ورک ته به دې انتظار کې چې ما به الله کله مالدار کوي. الله دې کوئی دوی خرچه کوي په خوشحالي کې او په تکلیف کې. د یو صفت ته والکاظمین الغیظ او خړون کې د غصې دي. خړون کې د غصې څه مطلب دی؟ یعنی خپل غصه په خپل کنټرول کې ساتي. او د غصه د ګورې ډېر ګناهونو جړل ده.
غالبا چې تعلقات خرابي هغه د غصې د لاسه خرابي. ځکه کله چې رسول الله پس یو کس راغی یا رسول الله ماته نصیحت وکړه نو رسول الله ماته نصیحت وکړو لا تغضب غصه بنک. هغه بیا یا رسول الله نصیحت وکړه رسول الله ماته غصه بنک بیا یا رسول الله ماته غصه مکو. ځکه چې ته غصه نه کوې نو ته په کنټرول کې خپل غصه په کنټرول کې ساتي او ځان د غصې په کنټرول کې مو ورکوه. چې کله غصه درشي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای چاردام کوي کولاړي نو کینو کناس نو پریوزه کبه کور کې د غصه درله بهر ته وځه مرګرو سره ناس غصه درله بل ځای ته لاړ شي په څه طریقه باندې غصه ختمه کړي. د مؤمن صفت ته چې د خپل غصه خوري. ذکر رسول الله سمسوي وی پهلوان هغه نه دی پهلوان هغه نه دی چې پهلواني کې خلک را پرځي. حقيقي پهلوان هغه دی الذي يملك نفسه عند الغضب چې د غصې په وخت کې ځان کنټرول کړي. د حقيقي پهلوان دی. دغه پهلوان نه دی چې معمولی خبر او جنگ شروع کړي به وي زما بلډ پریشر مو سر تخیج او دا کیږي او دغه کی. نو کله چې انسان ځان په کنټرول کې ساتي سم نه کی او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وي او چاردامو کی ری چاردام سره دی او د سره بالکل د غصه ختمي. د تجربه خبره حدیثونو کې دا طریقه رسول الله خو له دغه چې ولاړی کینه چې ناسي سمله حدیث یعنی کم حالاتو کې چې ته د حالات بدل کې دي سره د غصه کمی. بل صفت به کې څه ده والعافین عن الناس او ما فی کون کې دي خلق ته ما فی کون کې کسو کو ظلم زیاته کې دي ظلم زیاته نه کې کسو کې حق خوري دوی حق نه خوري. د مؤمن صفت ذکر رسول الله وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. کله چې یو بنده معاف کول کې او د صفت به کې چې انسانان معاف کوي الله د عزت ډېرې. کته عزت غواړي نو عزت پدې کې چې ته انسانانو ته معافي وکړي. انسانان ډېر کمزوري او د هر چا نه غلطي کوي. زمو ته نه سوسو پیری غلطي کوي او څومره غلطیاں زموږ نشوي دماغ کې او څومره بکی د خپل ځان لپاره موږ وزرونه ګورو. د شم په کار چې بل مسلمان د لپاره موږ وزر ګورو چې لازم مسلمان رور دی په معمولی خبره باندې نه د پکار چې مونږ یو بل راونی سو دی یو بل ګریوان ته لاس واچو معافي نه کوو. معافي ډېر اوچت صفت ته هغه د لاس الله ست عزت خډیر کی د درنو خلکو په نظر کې دي چې سپک خلک ته د عزت په نظر ونه ګوري خو هغه غوس پکتي بیماری باغو کړي. خو درنو خلکو نه تاسو کا چې دوه کسانو رانشي او د یو راولګي د بلی ماپ کو هغه وایي چې دا درون انسان دی عزتمند دی ځکه دا کار وکړي. والله سبحانه وتعالى دا صفات په من کې پیدا کړي. والله يحب المحسنين او الله من كيد احسان كون كسرا والذين اذا فعلوا فاحشا او دا کسان دي چې کلو کې به حیاي او ظلموا انفسهم یا ظلم کې بزانونو خپلو. فاحشن مراد چې دینو د بے حیايي کار لوی ګناه ده. ظلم انفسهم یا وړ ګناه وکي یعنی مطلب دا چې نیکانو خلکو نم ګناونه کی. ځکه حدیث کې رسول سموي چې هر د آدم بچي خطا کار دی نو دینم خطا کې دي شي. د دې بعض عوامو د ذهن جوړ شوی دی که یو سړی د دینداری داوا کوي او مونږ او داس کوي نو دنه چې ته خطا نشي کېدو که چېرته خطا ته وشو نو د غریب بیخ بنیادو باسي په شرمونه او شرم نو خطا خو دار چانه کې دی شي انسان کمزور دی. ځکه الله چې کله کچرته دوی نه ګناه وشي ذکر الله نو یاد کی الله تعالی یاد شي چې دا ګناه کومه او الله مایني او تاسو کې دی مبارک به پری دی ګناه. دا فرق دی په تقوادارو کې او په عام خلکو کې چې عام خلک کله ګناه کوي نو الله تیری او د تقوادار خلک ګناه نه کوي خو چې کچرته ګناه کې واقع شي او شیطان به زورور شي نو د ګناه په دوران کې او الله سبحانه وتعالى رايات شي چیرته زس کوم ځلونه
وسړی د موبایل راغسته فحش څه پکې ګوري एकदम په زړه کې راځي چې ته ګورې رب الله خو میني زما اوري دا زه په څه کار کې لګیا خو الله جواب ورکول غواړي څه ګناه پرېږدي الله سوی وذكروا الله رايات كي الله فاستغفروا لذنوبهم نبخانو غړي د خپل ګناونو د پاره ومن يغفر الذنوب الا الله او څوک دی چې وبخي ټول ګناونه سوا د الله نه بل څوک چې ګناونه وبخي نشته ولم يصروا على ما فعلوا او همیشواله نه کوي په ګناه چې وکي غوي وهم يعلمون غيب وګوره اوس کې سړی خوشاله شوی د مخکینی خبره ورېدلی چې الله غوي بخانه غوړي نو بخانه خو منګم په مخه غواړو استغفر الله خو منګم وایو الله وي بخانه غواړي خو بیا په دغه ګناه باندې همیشواله نه کوي ګوره د ګناه به دي سي پریدي چې به نه واپس کی د توبې د قبلېدو لپاره یو څو شرطونه دي یو شرط پکې دی چې په دې ګناه باندې به همیشواله نه کې دي ګناه ته به نه واپس کیږي الله سبحانه وتعالى توبه قبلې حدیثونه کې درځي چې رسول صلی الله علیه وسلم ابلیس الله ته وی چې ستا په عزت مې د قسمی چې زبا د انسانان تر څو پورې چې بدوی کې سای زبې گمراه کوم الله ورته نو به دام وره زما په عزت قسمی چې څو پورې دوی مانه بخانه غوړي زبې بخامه هغه وی زبې گمراه کوم الله وی زبې بخامه او ابلیس په دې خبره ډېر خپه دی او خپه شوی دی چې مو خدای چې بخلکو باندې ګناونه کو هغه دوی بخانه غوړي الله ته معافي وکړي نو دا خو زمونږ خواري څه شو ځای شو کشران ورته سو ابلیس ته دسی ګناونه وي په دوی باندې کو چې هغه دوی د خخ کار شي به نه پریری دا کوم ګناونه دي د دین په نوم باندې بدعت نی کارونه په دین کې راو بس دم ګناه ده کنه خو پریدي نه بدعتي دي توبه نو بس ولی ځکه چې بدعتي ته عبادت ښکاري نو شیطان به دا طریقې استعمال کړي خلب ورکی دی خلکو ته اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم دا کسان بدل د دوی بخانه ده د طرف درب د دوی نه وجنات تجري من تحتها الانهار او جنتونه دي چې بيږي بلاندې داغین ولي خالدين فيها همیشه به باقی کې ونعم اجر العاملين او خد اجر د عمل كونكم قد خلت من قبلكم سنن يقينا تیر شوی دي مخکستا سنا واقعات فسيروا في الارض فانظروا نو ګرځي بزمګه کې او ګوري كيف كان عاقبه المكذبين چې څنګه انجام د دروغجن ګڼونکو الله دا خبره دي لپاره بیانې ځکه چې د احد د مسلې لپاره الله مقدمه یې الته اوس په دې روانه ایتونه کې به د جنگ احد خبره کی الله مقدمه کې خوده چې اے مسلمانانو لک شاته لاړ شي او حالات معلوم کړي د سخت یوازې پتا سنن راغلي د مخکم راغلي ده قد خلت من قبلكم سنن مخکم قصې راغلي جنگونه شوي د مسلمانانو د کافرانو په منځ کې متاسلر شي وګوري فسيروا في الارض تساول په تاسو رخونی شي چې تاسو سره شکست تاسو ملاو شي یو بس تاسو په مخه دا وایي چې ولي شکست ملاو شو او په دې باندې خفګان کوي یا د دې مطلب دا دی چې الله عام خبره کوي چې وګوري په خانو خلکو د قسمه قسم واقعات راغلي دي قسمه قسم عذابونه به ماره وستي نو څنګه شو انجام دا خلکو هذا بيان للناس دا قرآن وزاحت دخلك دفارا وهدى وموعظة للمتقين
او هدایت او نصیحت د پاره د تقوا والو ولا تهنوا او سستی مکوي ولا تحزنوا او غمجن کیږئ ما وانتم الاعلون او تاسو به اوچتئ. سړی ډایرکټ سوالو کې چې الله وي تاسو اوچتئ نو که سړی سترګې وګرځي نو په ډېرو ملکونو کې ډېر ځایونه کې داسې چې مسلمانان کمزوري دي او کفر او کافران زورور دي نو الله خو دلته وایي چې وانتم الاعلون تاسو به اوچتئ. هغه ته به د آیت پوره کړه وانتم الاعلون او تاسو به اوچتئ ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان ولئ. چې کله تاسو کې حقیقي معنی سره ایمانو بیا به تاسو اوچتئ. ان تنصروا الله ينصركم که تاسو الله دې مرسته کوي الله به تاسو مرسته کوي. نو دې ځکه الله دا قانون بیان کو چې الله به تاسو مرسته کوي الله به تاسو مدد کوي خو په دې شرط چې د ځان نه به وهن وباسي او د ځان نه به غم لري کوي. خو وهن څه ته وایي؟ په حدیث کې راغلی دی حب الدنیا وکراهیة الموت. د دنیا سره محبت او د مرګ نه د مرګ بدی کېده د مرګ نه یره. حدیث کې درځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې قیامت ته نږدې او په آخري زمانه کې به د کفر او کافران ټول را جمع شي به د مسلمانانو باندې. یو صحابي ته پوښتنه کوي یا رسول الله اړي اوچت انسانانو یا رسول الله لږ به یو کلی شي دې درس وینه لږ باندې ډیر زیات به خو دې مثال به استاسو لکه په دریاب لپاسې جزګ رواني هیڅ فائدہ نه او وجب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې دا وهن وي او وهن دا وی چې باغ ټیم کې به زما امت په دنیا ډیر مېنی او د مرګ نه ویری. ونن سبا موږ د دنیا ته پوښتنه کوي چې تا ته طریقه خو چې دنیا ست وي او ست نه وي دومره خبرې وته د دنیا مبارک یادي سم ماشینې د خبرو او دغه دنیا په سهار نه ماخامه پورې منډي او د مرګ وته طبيعت خراب شي. سړی چې د خبره د مرګ سره طبيعت خرابېده مسلمان خو د مرګ نه پدې یریږي چې الله له بس جواب ورکوي. نه دوی طبيعت پدې نه خرابېږي چې الله له بس جواب ورکوي. طبيعت پدې خرابېږي چې د خزه بس کوي د خواږه بچی برنه پاتې شي د پیسې برنه پاتې شي د گاډه به پاتې شي د کور مزدوري میراث د مالونه د بچته پاتې کیږي. دې د لاسه مرګ نه یری او کم قوم چې د مرګ نه یریدو د هغه قوم چرته کامیابی نشي حاصلوله. د مرګ نه یره د په دوه قسمه یو د بيدینو خلکو په دنیا پسې سوچ کې د لاسه یری یو د دیندارو خلکو یره دیندار خلک د مرګ نه په دین یریږي چې دنیا به پاتې شي بلکې او خوشاله مرګ ته چې الله سره ملاقات وشي خو یې په ځل کې دی چې الله له جواب سور کو موږ څه تیارې کړې دا کنه په دې معنی سره چې دینو مؤمنان د مرګ نه به یریږي. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله کرسیدلی تاسو ته زخمونه نو یقینا رسیدلی دی قوم کافرانو ته زخمونه پشان ددی. د شکست تقریبا 14 حکمتونه به الله بیانوي. د احد په جنگ کې ولی شکست ملو شو 14 حکمتونه به الله بیانوي. دا ولني خبره به الله دا ذکر کړه چې الله قانون دی چې دنیا کې حالات بدلی را بدلی جنگ د بوقي په شان دی کله یو ته وړي او کله بل ته وړي. نو دې کې څه وي کوم زخمونه چې تاسو ته رسیدلي هم دغه زخمونه غوي ته رسیدلي وکړه. پروس کال تاسو دغه نو یو کس نه وجلیس پروس کال کوم جنگ شه بدر جنگ شه نو پروس کال خو تاسو دغه نو یو کس وجلی کدی کال تاسو نو یو کس لاړو نو سلبي دومره غم کوي اولی کمزوري کی ذکر الله سوي وتلك الايام نداولها بين الناس او دا ورځې دي چې منګه اړو راړو په مز د خلکو کې دا په یو حال باندې نه دا ورځي دا بدلیږي او په دې کې زموږ د پاره دا فائدہ
چې کله د نعمتونو ډیر درکړي نو په خپل نعمتونو چې دوکه نشي ګره ځکه چې د ورځې بدلیږي را بدلی او که غریب او مسلې ته ډیری نو غم او سوچ او فکر ډیر مکو د ورځې بدلیږي را بدلی نن غریبي سبب مالدار نن د الله بچینه درکې سبب درکې نن بیماری سبب روغ شي نن قرضې دي سبب ختم شي نن مسلې مسائل دي سبب ختم شي په الله باندې مضبوط یقین ساتي د ورځې الله بدلی را بدلی او تلک الايام نداولها بین الناس په دې کې مفسرین بیا واقعات مروړي د بعضو خلکو چې الله بغو باندې ورځي بدل کړي څنګه وخت به زمونږ ډیر واخلي خو خبره واضحه ده چې الله سبحانه تعالی دا خبره کوي چې د ورځي بدلو مره بدلو ما نو د جنگ د بوقي په شان د کله یو تاوړي کله بل تاوړي پرون تاسو ګټلو یونن شکست اوسته ملو شو سباله به تاسو فتح ملو شي الله به تسلی ورکوي مؤمنانو ته بل خبره بل ده بیانې دویم حکمت بګی ده که مؤمنان همیشه غالبي نو مسلمانانو ته د شهادت په کوم ځکه ملوي دا یو مسله ده که هر ځکه مسلمانان د کافرانو خلاف ګټي او په یو ځکه مسلمان نه وجل کی نو د مسلمانانو خو ارمان دی د شهادت چې موږ ته الله د شهادت ته درجه نصیب کړي او مقام الله موږ ته نصیب کړي نه دا به د کوم ځکه ملويږي چې کله مرګ په دوی ناراضي او د کافرانو په لاس نمري څومره ناشنا حکمت بل حکمت به کې ده چې الله امتحان راوستي دی د دې د لاس الله مسلمانان صفاکې دغه درجه بلندۍ او کافران چې په خپل کفر کې خنه نوځي بل حکمت به کې ده او دا ان شاء الله په روانه ایتونه کې به ټول لازم چې الله جنت تیار کړی دی نو د جنت ته خو تاسو وچ پوهچ نشئ نه وته کندې لپاره خو به تکلیفونه تیروي کنه نو په دې جنگ کې به تاسو تکلیفونه را د دې لپاره چې تاسو د جنت ته نه وځئ یو خو مونږ یو کنه مونږ هغه یو هغه وی الله وچ پوهچ جنت راکي وچ پوهچ بس اته بس کې زبې الله ډوډۍ خورم مزدوری بکوم خزه د بچیری شهوت ته موږ به دا کار کوو بس په اخر کې به دا وایو بس کمزوري ده الله دې موږ تعفو وکړي دی بعضو ولعیاذ بالله ته به چې الله له دوکي ورکوي لکه ماشوم چې دوکه کوي الله ولې ستا په حالاتو نه خبر شي ستا د زړه ورته پته ده ستا د ضمیر ورته پته ده ستا د هر څه ورته پته ده خبرې مه کوه ته دوکه ورکړي الله لس صفا خبره کو چې دین سره دین لګي دنیا سره دی لګي داسې بانی دي دروغ دي دي او کافر دنیا ده چې دین چې موږ بارغ نه شو خو چې تاسو کې دنیا چې تاسو کې دنیا کبه او ته وی چې په دې ټول ورځ کې په دې سلیریش غنټو کې یو غنټه الله پر رو بس یو غنټه نشي وسته په دې هفته کې نشي راوسته الله دې پر وخت ورکول ګران دي په درس کې کېناسته ګران دي یو غنټه قران ته کېناسته ګران دي موت به دغه قربانیان سورګو کوم چې صحابه کرام ورکړي غنټه درس کې کېناسته ګران دي کنه دي ډیرو ته ګران دي نبی به موږ څنګه د جنت د الله نه غواړو په دې غواړو چې تک خطا مونږ کو کله په کور کې کله په جمعات کې کله تیز کله رو کله به خشوعي کله به خشوع نه کله به اطمینان او کله به اطمینان نه په دې جنت په دې باندې ته جنت غواړي د الله رحم وي پراخه دی جی شیخ سره څه خبرې کې نو د الله رحم پراخه دی ولې د دې خبرې صحابه کرامو ته پته نه و چې د الله رحم پراخه دی پته وکنه و پته وته پته نو به ولې د سختي تیر ولې وي او ته پته و چې رسول صلی الله علیه وسلم وی چې جنت چیرې د تورو د سور لاندې پروت دی د توري د سور لاندې چیرې جنت ملوي یا مطلب دی چې تکلیفونه به تیرې اله به ته جنت ملوي پته شو ارمانونه او ارزوګانو باندې نه ومنهم اميون الكتاب ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني الله وی په اهل کتابو کې یو ډول هغه په يهودو کې چې هغه صرف ارمانونه کوي او دا ته پتم نشي چې په کتاب کې دي څه او ارمان دې څه کوي وي جنت ته مونږ ځو بس نو نن سبا په دې مؤمنانو کې دي چې هغه
امیدونه ساتي صرف د الله نه یریږي نه د الله د عذاب نه یری او دا خبره ما مخکې بیان کړې تفصیلا بیانې شو بیانولې چې مسلمان چې ژوند تیری نو د امید او د یری په منځ کې به تیری د الله په جنت کې به تمه ساتي او د الله د عذاب نه به یریږي نو دې ځکه الله د حکمت په بیانې چې د جنت چې ما تیار کړی دی نو دا مې سره لپاره تیار کړی خو تاسو به ورته راځئ که نه او چې تاسو ورته راتله غواړئ نو د هغې لپاره څه نه څه تکلیفونه خو به تېروئ که نه بل حکمت پکې دا دی چې ای مؤمنانو تاسو په خپله د الله نه شهادت غوښتو لاسونه به مو اوچت کړي چې یا الله موږ له څه راکړي شهادت راکړي نو چې نن شهادت راغی بیا ولې خفه کېږئ تاسو وایئ نه چې الله موږ شهادت پکار دی نو چې دا شهادت راغی نو بیا خفګان د څه دا خبره به انشاءالله ټول په روانو ایتونو کې راځي وليعلم الله الذين آمنوا او د دې لپاره چې راښکاره کړي الله کسان چې ایمان راوړی دی سختو د لاسه د خلک راښکاره کېږي که نه ويتخذ منكم شهداء اولي سيستاسنا شهدان والله لا يحب الظالمين او الله من نكيد ظالمان سرا وليمحص الله الذين آمنوا او د دې لپاره چې پاکي الله کسان چې ایمان راوړی دی ويمحق الكافرين او تباكي كافران ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ایا ګمان کوي تاسو چې داخل بشئ جنت یعنی بس جنت هم پکار دی دکسات ما کې ما خبر وګورئ کنه چې به تاسو دغه وایي چې حسبتم ان تدخلوا الجنة ونقول جنت نوزو الله سوي ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او د وسپوري ندي اخکار کړی الله مجاهدين سنا ويعلم الصابرين او ندي اخکار کړی صابران الله صبر کوي لا پته نه لګیدري د سختو کې مجاهدين راخکار کوي په دې سختو کې صابران راخکار کوي په دې سختو کې مؤمنان راخکار کوي سره زر چې څومره د ور بټۍ ته ورننه باسي نو سکیږي خسته کیږي صفا کیږي مؤمن په دې سختو مصیبتونو کې مضبوطیږي خسته کیږي درجه اوچتي یې سختو دلاس الله مؤمن لډیر صبر کوي سوره خوږه خبر الله وکړه چې صبر کوي او تاسو د جنت ګمانونه کول خو ما خو له مجاهدین نه دي راخکاره کړي صابران ملانی راخکاره کړي